وای په دغه لاره ازغي مکره، په دغه لاره ازغي مکره یاره غرق شي، په دغه لاره سر خوړلې پښتانه تیریږي، په دغه لاره سر خوړلې پښتانه تیریږي. السلام علیکم زما ګران مینوال، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما یو نوې ټاپک سره. مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې چې کوم ورونو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه یوسف جان عثمانزی چې څنګه تاسو ته پته ده یو ډیر زبردست انسان دی، یو ډیر ښکلی کار کوي. نو په سوشل میډیا باندې ډیر مشهور شوی دی چې د یوسف جان مرګ شو، یوسف جان مړ شو. نو چې کم خلکو دا ویډیو لګولې د خپل په چینل باندې، یوټیوب چینل باندې، فیسبوک پیج باندې، فیسبوک باندې، نو زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم خدای دپاره تاسو دا غلط بیاني، غلط ویډیوګانې د چا د مرګ پورې تاسو مه لګوئ. دا ډیر غلط کار دی. ولې تاسو خپل ځان مشهور کولو دپاره د یو کس تاسو د مرګ دغه لګوئ، ډیر غلط کار دی. داسې نه دی کول پکار. دا خو د الله پاک په لاس کې دی چې چاله عزت ورکړي، چاله مشهورتیا ورکړي. چې یو کس دی هغه څوک پیژني نه، نو الله پاک څه داسې ذریعه را پیدا کړي نو هغه یو دم مشهور شي. دا خو د الله پاک په لاس کې دی. خو تاسو خپل ځان مشهور کولو نه داسې غلط کارونه کوي، مشهورتیا دپاره، خپل ځان مشهورتیا دپاره. دا خو ډېر غلط کار دی. زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم خدای دپاره تاسو دا غلط ویډیوګانې مه جوړوئ. ولې مونږ په یو معاشره کې اوسېږو او مونږ به د بل کس په مرګ باندې به خپل ځان به مشهور کوو. دا ډېره غلط خبره ده. او یوسف جان څه داسې غلط کار نه دی کړی چې تاسو د هغه پسې داسې ویډیوګانې جوړوئ. هغه ټولو ته پته د یوسف جان چې کوم حساب باندې ویډیو جوړوي، چې کوم هغه کار کوي فلای تنظیم دپاره، او چې کوم غریبانان خلک دي د هغوی اواز اوچتوي. نو یوسف جان ډیر زبردست انسان دی. الله پاک هغه له نور هم ترقي ورکړي او د دې اجر الله پاک هغه له ورکړي چې کم کار یوسف جان کولی شي هغه بل کس نشي کولی. او داسې یو څو کسان دي د یوسف جان نوم بدناموي، د یوسف جان په خبرو باندې تنقید کوي، د یوسف جان په کار باندې تنقید کوي. نو زه هغوی ته دا ویل غواړم تاسو هم راشئ که نه، ستاسو لاسونه چا نه دي نیولي، تاسو راشئ د یوسف جان په شانتې تاسو هم کار وکړئ. چې څنګه هغه لګیا دی کار کوي، تاسو هم راشئ د هغه کار د هغه په شانته تاسو هم کار وکړئ. خو هغه په چا باندې تنقید نه دی کړی او نه چاته یې څه ویلي دي. هغه خپل کار سره مطلب دی، خپل کار کوي. نو چې په تاسو کې زور شته نو تاسو هم راشئ د هغه په شانتې کار وکړئ. هغه چاته ویلي خو نه دي چې یا څوک یې منې کړی دی چې نه ته به نه راځې، ته به دا کار نه کوې. د هر چا خپله خوښه ده، خپلې خوښې سره کار کوي. نو زما چې کوم میسج دی هغه ملګرو ته چې څوک په دروغو باندې ویډیوګانې جوړوي، په یوسف جان باندې دروغ جوړوي او داسې نور چې کوم اکټران دي او نور داسې په هغوی باندې د دروغ ویډیوګانې جوړوي، نو زه هغوی ته دا وایم عاجزانه ریکویسټ دی، برادرانه ریکویسټ دی، تاسو دا غلط ویډیوګانې مه جوړوئ، داسې غلط کار مه کوئ. ولې چې دا یو ښه کار نه دی، بد وي. نو تاسو دا غلط کارونه مه کوئ. ملګرو چې زما دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل کمنټ راته راولیږئ او اخره کې یو ځل بیا وایم چې کوم ورونو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د الله په امان.